تاسو له SBS پښتو سره یاست. آسترالیایي سیاستوالو په آرام سمندر کې د چین لخوا د توغندي آزموینې ته غبرګون ښودلی دی. په افغانستان کې خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي او کریسټیانو رونالډو وایي د سږ کال نړیوال جام به یې وروستی نړیوال جام وي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د استرالیا د دفاع وزیر وایي په آرام سمندر کې د چین لخوا تر سره شوی د توغندي آزموینه بخای د دواړو هیوادونو ترمنځ پر راتلونکو دواړخیزو غونډو کې مطرح شي. ریچارډ مالز چینل 9 ته ویلي دغه پیښه په آرام سمندر سیمه کې د لا نږدې اړیکو د رامنځته کولو اړتیا لا پیاوړې کوي. نوموړي زیاته کړې چې د استرالیا لومړی وزیر هم د سیمې د سفر پر مهال د همدې اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي. And from a submarine. And that's the concern that we're expressing here. That is what is undermining. And I think, when we look at what China has done over a long period, we are seeing them engaging in a very significant military build-up. But it's doing so without providing strategic reassurance, which is to say it's not really explaining to the world why it is engaging in this military build-up. And that's very different to the way in which we go about things. د استرالیا او فیجی ترمنځ د هوکړې له لاسلیک کېدو څو ساعته وروسته د دې آزموینې تر سره کېدل د تصادف په توګه یاد شوی ځکه چې د داسې یو توغندي آزموینې لپاره ډیر چمتووالي ته اړتیا وي. خو د دفاعي چارو لپاره د اپوزیسیون ویاند جیمز پیټرسن د اقدام د ویرولو او فشار اچولو یو هڅه بللې ده. I think the broader picture here is that China is engaging in behaviour which it knows is threatening, which it knows is coercive. One of the reasons why militaries conduct exercises like these is for the demonstration effect. They want others to know they've got the capability to do so. د وینزویلا د دوو زلزلو لامل د مړو شمیر اوس ل 3500 کسانو څخه وښتی دی. په داسې حال کې چې نږدې 18000 کسان لا هم بې کوره دي. د ناورین څخه باندې یو اونۍ مخکې دغه هیواد پلازمینه او نږدې ساحلي سیمه وځپلې. د هغو کسانو په اړه چې لا هم ورک دي تر اوسه رسمي شمیرې نه دي خبرې شوي. خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې د ورکو کسانو شمیر ښایي تر 50,000 پورې وي. سرپرست ولسمشر دلسی رودریګر لا هم د حکومت د ناورین د مدیریت دفاع کوي په داسې حال کې چې د وینزویلا د خلکو نارضایتي مخ په زیاتېدو ده. ډیری خلکو د حکومت غبرګونونه ناوخته او ناکافي بللي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو ویاند سټيفن دوجاریک ویلي چې د سازمان په کاراکاس کې د حکومت په همغږي خپل مرستندوی هڅې زیاتې کړي. Some search and rescue teams remain deployed in the affected areas while other specialized support teams from medical to engineering continue to arrive. A comprehensive assessment of needs is in near completion and will inform an updated response plan and resource request. تمه کېږي چې د امریکا او اوکران ولسمشران بنن په ترکیه کې د ناتو سرمشریزې په څنډه کې سره وګوري او له روسیې سره د جګړې په اړه خبرې وکړي. په تیر یو میاشت کې جګړه لا شدیده شوه او دواړو لورو یو پر بل بریدونه کړي دي. راپورونه ښیي چې پر کیف د روسیې په یو برید کې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 کسان وژل شوي دي. د پلازمینې له ویجاړو شویو استوګنیزو ودانیو څخه اوسیدونکي راایستل شوي دي. د اوکران گاونډي هیواد پولند چې د ناتو او اروپאי ټولنې غړی دی د احتیاطي اقدام په توګه په لاند وخت کې خپل جنگي الوتکې پورته کړي. د اوکران مشر ولادیمیر زيلنسکي هم خپل خلکو ته خبرداري ورکړی دی. There is new intelligence that the Russians are preparing a new massive strike. This is in the spirit of Putin. Right after America's Independence Day and before the NATO summit in Ankara, Russia wants to add evil, kill people. Please take care of yourself. Pay attention to air warning signals.
د استرالیا د احصایې ادارې د راتلونکي میاشتې د سرشمیرنې لپاره یو څو کلتوري کمپاین پیل کړی چې پکې په 28 بیلابیلو ژبو اعلانونه شامل دي. په سرشمیرنه کې ګډون د ټولو خلکو لپاره اجباري دی چې پکې کډوال، نړیوال زکونکي، د لنډمهاله ویزو لرونکي کسان او سیلانیان هم شامل دي. یوازې ځینې محدود استثناوې شته لکه بهرني ډیپلوماټان. ABS وايي کورنۍ به پراتلونکو اونیو کې د پوسټ لارې لارښوونې ترلاسه کړي چې څنګه سرشمیرنه بشپړه کړي. په دې لارښوونو کې به ژباړل شوي معلومات او د مرستې مواد په څو ژبو موجود وي. له SBS اردو سره خبرو کې د ملي سرشمیرنې ویاندې ایميلي والټر ویلي چې د ملي سرشمیرنې لارې راټول شوي معلومات د مهمو زیربناو لکه زده‌کړې، ترانسپورت او روغتيایي خدماتو په برابرولو کې مرسته کوي. The census asks lots of questions. It's understanding who people are, their cultural background, their information about their health and their education and their work status. It's all really important information for understanding the community's needs. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په تیره په کابل ښار کې د هوا په ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. د کابل ښار دغه شمېر اوسیدونکو وایي چې د هوا په ګرمېدو سره په دغه ښار کې د برېښنا پرچاوي ډیر شوی او دوی په ورځني ژوند کې له غنو ننګونو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د برېښنا د خکېدو لپاره اساسي ګامونه واخلي او په دې برخه کې پانګونه وکړي. په دې ورځي کې پلازمینه کابل ښار کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. دغه ستونزه چې د نه یوازې د سکل ستونزه ده، یو ورځي ستونزه نه ده، بلکې نورو کلونو کې هم ورته ستونزه و چې وړي په موسم کې برېښنا پرچاوي زیاته او سکل هم د برېښنا پرچاوي زیاته ده. په داسې حال کې چې بیلونه د برېښنا زیات راځي او پرچاوي زیاته د 40 ساعتونو کې حتی 12 ساعت هم مکمل برېښنا موږ نه لرو. د اسرایل په یو هوایي برید کې 4 کسان چې 3 خزوي وژل شوی دي. دا د تیر میاشتې د اوربند له اعلان وروسته د اسرایل تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د لبنان رسنیو راپور ورکړی چې د جنوبي لبنان د نبطیه الفوقا په سیمه کې هغه مهال د یوې خونکې د هغې د مور یوې بهرنۍ کورنۍ کارکونکي او یو سوریایي کارګر ژوند واخیستل شو چې اسرایلی بې پیلوټ الوتکې د دوی موټر په نښه کړ. دوی د خپل کور لکتنې وروسته بیرته د تک په حال کې و. د اسرایل پوځ ویلي چې دوی داسې کسان پیژندلي چې د جنوبي لبنان په هغه سیمه کې چې د دوی ځواکونه پکې میشتي ورنږدې کېدل او دوی یو غواخ غنلې دي. سره لدی چې له حزب الله سره 2 اونۍ مخکې اوربند شوی. د اسرایل پوځ لا هم د جنوبي لبنان پر سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي. په سریلانکا کې د یو زندان په ګډوډۍ کې 25 کسان وژل شوي چې پکې 6 ساتونکو هم شامل دي. چارواکي وایي د کولمبو د سوداګریزې پلازمینې شمال ته د نیګومبو په زندان کې د بنديانو د 2 ډلو ترمنځ په نښتو کې نږدې 100 کسان ټپيان شوي هم دي. تر اوسه د دې نښتو لامل نه دی معلوم، خو د عدلیه وزیر هرشنا نانایار کارا ویلي چارواکي په زندان کې د سیالو ډلو د جلا کولو لپاره کار کوي. کریسټیانو رونالډو وایي د سکل نړیوال جام به ورستای نړیوال جام وي. د پرتګال لوبډل مشر وایي د هسپانیې پر وړاندې د 1-0 لماتې وروسته هم پرتګال کولای شي ل دې سیالۍ څخه په ویاړ سر پورته کړي. خو یو 40 کلن رونالډو ویلي چې نور به په نړیوالو جامونو کې ګډون ونه کړي، خو تر اوسه ل ملي فوتبال څخه د خپل تقاعد اعلان نه دی کړی. That's football. That's the life of a footballer. Sometimes you win, sometimes you lose, and you have to keep going. It's true that it's my last World Cup, yes. But after this, I'll have time to think, be with my family, not make rash decisions, and move on with life.
اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 18, ملبورن کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14, پرت کې لمر د تودوخې لوړه درجه 21, په اډلیډ کې لمر د تودوخې درجه 19, هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 13, کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 14, په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 18, په برزبن کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21, په داروین کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه شل, په پیښور کې باران د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 28. دا هم د استرالیایي ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې. د استرالیا یو ډالر او یا امریکایي سنټه, یو استرالیایي ډالر 1.80 یورو سنټه او 2.50 برټانوي پنسه. د استرالیا یو ډالر 6.80 هندیو کلدارو او 1.93 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.15 درهم سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر 4.40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ. مطالب یې خوښ کړئ, نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.